طالبانو یو ځل بیا افغان حکومت ته څنګه پلان نیولی ده؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. د کوټې او پېښور شوراګانو استازو په خیبر پښتونخوا کې 3 بېلابېلې غونډې کړې دي. 3 واړو غونډو کې د کوټې شورا په استازیتوب 3 طالب مشرانو چې ملا عباس دوراني د روغتیا پخوانی وزیر امیر خان متقي، د ملا هیبت الله د دفتر رئیس او ملا افضل چې د قطر مذاکراتي ټیم غړي دي ګډون درلوده. دوی په اکوله خټک، پېښور او تاج آباد کې ناستې کړې دي. د پېښور شورا او د حقاني شبکې له لوري په 3 سرو غونډو کې په جلا جلا توګه خلیفه سراج الدین، مولوي عبدالقبیر، مولوي عبدالحکیم، شیخ شریف الله، مولوي قاسم، حاجي احمد او شمس الدین پهلوان ګډون درلوده. سرچینې وایي چې په غونډه کې پریکړه شوې ده چې په افغانستان کې به د ګډ حکومت برخه نه جوړیږي او که واک ورسپارل کېږي نو د ټول افغانستان چارې به پرمخ وړي. غول به وکئ. د غونډو برخوالو په هیواد کې د جنگ جګړو پر دوام ټینګار کړی ده او داسې اګیري چې ګواکې امریکایي ځواکونه په بشپړ توګه له افغانستانه نه وځي او د دوی په زور د افغانستان نظام نسکورولی شي. د طالبانو د قطر دفتر مذاکراتي ټیم یو غړي سرچینې ته ویلي دي چې پېښور ته تللي طالب مشران د پاکستان پلویان دي او د دوی پریکړې د قطر دفتر پریکړې نه دي. خو دغه طالب مشران له خبرو سره ښکاري چې په طالبانو کې اوس هم د جنگ جګړو او سولې په تړاو لوی واټن شتون لري. که څه هم ښایي طالبان د همیش په ډول په پاکستان کې دا غونډه او خپل شتون رد کړی ده، خو د خبریال ویبپاڼې سره داسې اسناد شته چې هغوی د دې غونډې پخلی کوي. په افغانستان کې ډیر کارپوهان او د شنونکو په دې باور دي چې طالبان تر څو زیات جګړو ته اهمیت ورکوي او د جګړو ستراتیژي کې د سولې په انډول پخه او کړه ده. خلک وایي چې جنگ جګړې به وروسته له هغه زور واخلي چې طالبان خپل زندانان آزاد کړي او د نړیوالو ځواکونو شمیر په افغانستان کې نور هم راټیټ شي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چېرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړمه.